واوره هغه بنده چې ټول عمر موږ د خدای په بغاوت کې تیر کړي، نن به توبه باسم، نن به باسم، په دا کې څونه انسانان د دنیا نه ولاړه، یا څومره انسانان په ګناه کبیره باندې مبتلا د دنیا څخه ولاړه، د آخرت په ورځ به په دغه حالت کې راپورته کېږي. نور بس خپل رب الله ډېر غفور رحیم ذات دی، الله ډېر مهربانه ذات دی چې یو وارې د ندامت او د پښیمانۍ اوښکې توی کړې او لپه دې الله تبارک وتعالی ته ونیول، هغه الله تبارک وتعالی ستا ټول ګناهونه معافوي، تاسې هم نه معافوي. حدیث د امام مخکې به مې شاید په دې باندې وضاحت کړی. حدیث کې دا راځي چې الله جل جلاله کله د بنده معاف کوي نو د ده د عملنامې څومره شی معاف کړي، میټاو کړي، محوه کړي، بیا هغه فرشتو چې لیکلي دي د هغوی نه هم هیر کړي. په دنیا کې چې چا دی په دا ګناه لیدلی د هغو کسان څه هم هیر سي، کله چې دی د الله حضور ته راسي د ده کتاب به د هغه ګناه څخه بلکل پاک او صاف وي، د هغه فرشتو به هم نه وي په یاد لکه ګناه چې نه یې کړې. التایب من الذنب کمن لا ذنب له، هغه سړی چې ګناه وکړي او بیا توبه وبالي، اوس د دې داسې مثال دی لکه کس چې کړی نه ګناه، نه په اماننامه کې شته، نه د فرشتو په یاد نه چې چا لیدلي د هغه په یاد. دا د الله د مهرباني علامه ده. نو موږ څونه د خپل رب څه لري، څونه د خپل رب څه لري، د پیسو په خاطر باندې، د نفس د اتباع په صورت کې، د شیطان په اتباع کې یو، د نفس په اتباع کې یو، په عرضي خواهشاتو کې څوک علیاذ بالله په دوکو اخته دي، څوک علیاذ بالله په زنا اخته دي، څوک په لیواتتو اخته دي، څوک په چیش اخته دي، څوک د مال او د محبت او د پیسو د محبت په خاطر کې په وجه باندې په عیاشي باندې اخته دي. خپل رب یاد الله وی رسمات زه به دې د زړه سکون در زیات کړم. الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په یاد باندې، د الله تبارک وتعالی په یادولو باندې زړونه خوشحاله کېږي، زړو ته اطمینان راځي، زړو ته سکون راځي.